راوریدو باران د کاڼو را پرېوتم او پاڅېدم ته مې د شوره چا خبر کړي زه خو په ځان نه پوهېدم. ښاغلي امیر رضا امیر د نومبر په لومړۍ نیټه کال 1958 کې د درګۍ په زوړ او تاریخي کلي کې د عبدالوهاب کره سترګې غړولي دي. د امیر خان خیل خاندان سره تعلق لري. په 1904 کې تر 10 جماعته یې په سکول کې زده کړې کړي دي او بیا یې نور سبق تر 14مه پورې د یو پرایویټ زده کړیال په حیث ویلی دی. په زده کړو کې د پښتو ژبې تاریخ، د پښتنو د اصل نسل تاریخ او د پښتو د ادبیاتو تاریخ باندې ژوره مطالعه کړې ده. خپل ناقلاره فطرت ډیر زیات ګرځولی دی. په کویټه کې د اخبارونو خرڅولو نه واخله تر کویت، قطر او سعودي عرب پورې مسافرۍ هم کړي دي، خو چې بیا ورته په 8 جولای 1990 کې د وابرا په محکمه کې سرکاري نوکري میلاو شوه، د علاقې په خدمت کې بوخ شو. ښاغلی امیر رضا امیر صاحب په بنیادي طور یو لوړ او نامتو شاعر دی. په پښتنه نړۍ کې ځان ته یوه پیژنګلو لري. په شعر کې یې بېحده ژورتیا ده او هر شعر یې د فلسفې نه ډک دی. یو ډېر لوستی شاعر دی. د مطالعې مزي یې ډېر غځېدلی دي. په شعرونو کې پښتونولي او مترقي سوچونه ښکارلی دی شي. د خوږې شاعرۍ سره سره د ډېر خوږ اواز څښتن هم دی. هغه چې مخکې وم جانانا زه نن سبا هغسې نه یم، اوس به مې پېژنې په ګرانه زه نن سبا هغسې نه یم، لا خو بهیر نه یم استانه زه نن سبا هغسې نه یم، ډېر بدل شوی یم صنما ګرځم لیونې لیونې تا لټومه. بې شمېره په ټول پوره تاریخي نظمونه یې لیکلي دي لکه پښتانه ستوري. نه په بوراق نه په رسۍ نه په پوړی ختلي، دې اسماني لمن ته دا پاشکې ختلي. د دوی قصه چې هر چا کړې ده په خپله ځمکه، خپله قصه یې بس ګڼلې ده په خپله ځمکه، خو د جهان خلک دا ستوري ګڼي عام ستوري، بس پښتانه دي چې دا ګڼي د خپل بام ستوري. داسې زمونږ د روزمرې محاورې برخه ده لکه چې دا قصې زمونږ د ورثې برخه ده. زمونږ مینې او ښایسته په خندا اوسه، د پښتنې ځمکې اسمانه ته ګوا اوسه، ستا په لمن کې ځای د چا د ځایدو نشته، زمونږ نه غیر په ځای د بل د اوسېدو نشته. تا ته که نن هم په راکټ کې شهزاده ختلې، ځان ته یې ځای ستا په پراخه لمن نه دی کړی. په تا قامي اتڼ زمونږ به سر و سرو ښکاري، اسمانه غیږ دی نه د کور د پښتنو ښکاري. د سنجیده شاعرۍ سره سره د طنز و مزاح په نبض یې هم ګوتې کلکې پرتې دي. خلک یې ډېر زیات خوښوي. مزاحیه شاعري هم محض د خندا پیدا کولو دپاره نه کوي، بلکې دا شاعري هم د مختلفو پیغامونو نه ډکوي. په مزاحیه شاعرۍ کې کله کله د ډاکټرانو نه صدا ډول ګیله هم کوي، بلکې دعا غواړي چې خدای ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې. دوی په سکندو د هسپتال په برنډه کې ما خلک کتلې په پیسونو په بنګله کې، دوی لاندې کاڼه وي او څوک ګیر وي په نزله کې، ما ورته یو شاندارو لیکلې په نسخه کې، سم د بجلۍ پړق په چې راتللې په غوسه کې، بیا لکه لوډ شیډینګ ورکېدی یوه لیزه کې. زه وې د دارو د ایجنټانو په قبضه کې، دوی لکه زما ولیدې ځان پایینه کې، دوی د هسپتال نه مړي وړلې په ریړه کې، ما د امبولینس خرچه لیکلې په کاته کې. ما د دوی په شان کړه او دوی زما په شان کړي، نو خدای ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې. دوی ټول په لټسټ کې وې په دل د باډګولې، زه د ټلیفون نظره نه وزګارېدې. دوی راته کولې په پښتو ژبه خیرې، زه د خندا شین په انګریزۍ کې ګورېدې. دوی ته په واډونو کې په منځ پې ګرځېدې، ګرم ګرم ساس پکې د ماشو غږېدې. دوی په دې پوستکو د کیلو راښویېدې، بیا فوټوګرافر له د اکسرې دپاره تلې. دوی د ډېره دړده په ځای نه ټیکاوېدې، ما ورله دڼمن غاښ پرېښودې روغ میستې. دوی ته مې دا وچې سپورې ستغې داروګان کړې، نو خدایه ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې. کله چې د ولس د ستونزو د ډاګه کولو په غرض قلم پورته کړي، نو بیا د حکومت وخت نه صدا ډول ګیله هم کوي چې یې زما وړې وړې تنخوا چاله دې ورکړمه. هغه وخت خو ډېره ارزاني وه، 600 روپۍ د کرانې د دوکاندار کا، 300 د کور د کرایې ورپسې شمار کا، ولي که 400 ډاکټر پسې قطار کا، داسې 2.5-300 پوښتنه د بیمار کا، داسې پسې دومره د میلې نه رامبار کا، دا هر څه چې ولي کې ټوټل د دې تیار کا. نو کار د دومره ډېرو په دې لږو څنګه سر کمه، نو یا زما وړې وړې تنخوا چاله دې ورکمه. دلته سیندونه کولې دي ظلمو دا ستاسو دي، دا ستاسو نصیبونه.
امیر صاحب ټول نظمونه سدابهار نظمونه دي، خو په ټولو کې خار ناپرسان هغه نظم دی چې د پاکستان انځور پکې ښکاري او د وخت تیریدو سره سره پکې د بیتونو اضافه کوي. غال باچا نظام او د غلو ځان له وزیرو، د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو، د سپو ځان له وزیرو، د خرو ځان له وزیرو. خو پسترګه د سړی پکې چا نه کاته انسان ته نو بیګا په خوب کې تلې او مخاري نه پرسان تا دا دلته چې میلوي هلته داسې عدالتو د هر یو غرضی سره په لاس کې حکومتو ورکشوي حقیقتو د دروغ سلطنتو قرآن بشو خړلې په بدل کې شهادتو رشوت پکې بیخي حلال ګڼلې شو رحمتو موقع پکې د هر لوټ او تالان سوچ نعمتو رشتیا او تعلق او غم خاده وسود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تلې او مخاري نه پرسان تا. امیر صاحب د وحدانیت ذکر هم په خپل یو مزاحیه نظم کې صدا ډول کوي. د منګا پیر د کند سپګو نه کزار نشم ویم حسین چرته کافر او ګناګار نشم څوک چې ښکار شوي دي د داسې عقیدو د مرض د منظري کاڼي دارو دي د هغو د مرض دلته حاجي بابا دارو کوي د کولمو د مرض اخون بابا له ګوړې زی د نکو د مرض او پلوسی خو ذموار دی د بچو د مرض د لډن په مقبره کې څوک سوالونه کوي د په قواله کې د خواجه صاحب صفتونه کوي پیرانو پیر دی په دې ټولو باندې غټ بابا او د ساروغو سلوتري سپا لټ بابا څوک د پبو نه علاج څوک د سوکنو نه علاج ژوندي را لګي د ژوندون غواړي د مړو نه علاج چې په دې قام کې زما داسې عقیدې شته دی نو آبادۍ تر دې ډېرې زمانې شته دی. د ښاغلي امیر رزاق امیر صاحب ړومبی تخلص امیر رزاق ساحل هو خو اوس یې امیر رزاق امیر کړو. د امیر صاحب د شاعرۍ ړومبی کتاب د خیالونو تصویرونه په فروری 1993 کې چاپ شوی و. دویمه شعري ټولګه یې په مئی 2014 کې د سړیکه په نوم چاپ شوه. نثري مجموعه د پلوشو ټال چې په معیاري افسانو مشتمله ده په جولای 2019 کې چاپ ده. هر کله چې د شناخت ور ړومبی جلد تنقید، دویم جلد تحقیق، دریم جلد تخلیق او څلورم جلد منطق او فلسفه یې په ناچاپه کتابونو کې شامل دي. په نظم او په نثر په دواړو کې ماته فرق یو خو ماته دواړه یو شان مزه راکوي څنګه چې زه په غزل کې مزه اخلم داسې زه په نظم کې مزه اخلم دغسې په افسانه کې اخلم او دغسې په ادبي تنقیدي مضامینو په تحقیق او په تخلیق په نثر کې زه دغه مزه اخلم دغه خوند اخلم. ته تر خپلې شاعرۍ سره میچینګ کوه او کوشش دا کوه چې تاله دا اندرون آواز در شي چې دا ډېر اعلی شو ډېر صحیح شو. تاله چې شعر آواز درکړي چې مه کوه نو بس هغه بیا مه کوه هغې کې به خامخا چېرته څه ټک پاتې یا بیا. د ښاغلي امیر صاحب د وینا تر مخه په اتم جماعت کې و چې د احادیثو کتاب مشکات شریف یې ولوست او بیا یې په 1915 کې د مولانا مودودي د قرآن شریف تفسیر لوستو. د ښاغلي وینا ده د کمیونست تحریک معاشیات مې لوستي دي او یو اوږده زمانه مې د دې لټریچر په اثر کې عملي سیاست هم کړی دی او د این پی د کراچۍ پریس سیکرټر هم پاتې شوی یم. د میا خان سنګاوو عزیز الرحمن ایډوکیټ زما ډېره سیاسي روزنه کړې ده. ما د کمیونزم دپاره کار کړی دی خو خپله عقیده او ایمان مې نه دی خرڅ کړی. ښاغلی امیر رزاق امیر صاحب دا هم وایي چې زه بنیادي طور قام پرست یم خو د باچا خان په ځای د افغان عبدالولي خان او بیګم نسیم پرستار یم. دا خبر هم د یادولو ده چې بلها هنرمندانو ورله وخت په وخت کلامونه زمزمه کړي دي چې د خپل وخت معیاري کلامونه ګرځولی شوي دي. امیر رزاق خوب بندون دی پختون ولی کار د پختون دی پختون ولی پختون یار سلامونه پختون یار سلامونه بد ساتي پختونه پختون ولی په هر قدم کې خزانې دي ظلمو داستاسو دي داستاسو نصیبونه دلته په سرو جامو کې ګرځي موسمونه دلته په سرو جامو کې ګرځي موسمونه دستار لري د واورو شملې چنارونه زه د توبو د سر قاتل یم امیر رزاق یو مساحل یم مینا چپی چپی لرما سیلاب سیلاب. لنډه دا چې امیر رزاق امیر که یو اړخته د معیاري شاعرۍ په نیلي خط او مستۍ سورلي کړې ده نو بل اړخ لا د یو ځیرک او پوهان د ادیب په حیث یې په نثري ادب هم د پښتو ژبې جوړې ډکه ساتلې ده. زما امید دی چې د امیر رزاق امیر غوندې همجه شخصیت باندې زما د مات ګوډ لیکل به دومره وزن ونه لري
خو بیا هم راتلونکو لیکوالو ته به د بدرګۍ لاس ضرور ورکړي. زموږ د ډاکومنټري دا لړۍ به همدغسې روانه وي او د مختلفو شاعرانو په ژوند او فن به دغه رنګ فنپارې خپلو کتونکو ته وړاندې کوو. زموږ د بلې ډاکومنټري په هیله اوسئ. کاشف ګلاب، درگۍ ملک.